السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن موږ په دې کلاس کې چې کوم زموږ کمپیوټر دی لا موږ سوای چې زموږ دا سیستم سلو چلی د دې چې کوم موږ سره فاست چلی دل دي دا څه طریقې موږ په دې کې فالو کو چې دې سره زموږ د کمپیوټر چې کوم سپیډ دی چې دا ورسره انکریز شي صحیح شو دا سه کمانډ زموږ دلته اپلای کو چې دې سره با زموږ د کمپیوټر چې کوم سپیډ دی دا ورسره تیزیږي صحیح شو لومبي سټیپ موږ سره دلته رالم سمپل دی ټایپ ټو سرچ باندې مې کلیک کو لا دلته به کلیک کولا دینه هټ کې که زه وینډو لوګو آر بٹن پریس کوم نو موږ سره بدل د شي اگر رن چې کوم وینډو دا هغه بر سره اوپن شي صحیح شو لومبي دلته ټایپ کول دی %temp صحیح دا لایک ما سره دا %temp راغلی دا موږ سره څه کار کوي لکه لایک زه کوم ډاونلوډینګ کوم لا موږ وایو چې زموږ د یو ویب سایټ نه څه چلو شو ټمپرری فایل زموږ د سیستم ته انسرټ شو لکه اوس دلته موږ وګورو دا موږ سره علی پارټیشن راغلی دی اکثر لا موږ سره ټمپرری فایل کوم ډاونلوډینګ کوو دلته موږ سره سکیږي هغه جمع کیږي نو دې سره زموږ د کمپیوټر چې کوم پرفارمنس دی نو دا را سره سلو کیږي نو ډومبي کوم موږ وایو دلته چې کوم دا ټمپرری فایل دی دا موږ څه کوو ډیلیټ کوو مو نو هغه لپاره به سمپل دا کمانډ یوز کو % پو لیکو او دلته بیا ټیمپ لګو او بیا نه پس بیا % والے ساين بل لګو صحیح شو کنه سمپل را به شو چې کله موږ دا لګو دلته برا شو اوکے باندې به کلیک کو صحیح شو نو دلته دا هغه ټمپرری فایل دا ټول هغه فایلز چې کوم زمونږ په سیستم کې ټمپرری پراته دي نو چې ټمپرری زمونږ چې کوم ریم دی د ګیر کړي لا سی پی یو چې زمونږ کوم پرفارمنس دی ډیر ال سلو کړي نو سمپل دا به ډیلیټ کو کنټرول ا مې کو او ډیلیټ بٹن باندې مې پریس کا نو دا فایل به موږ سره اوس شي ډیلیټ شو را سره صحیح شو اوس دلته راشه کلیک کړ ډو دس آل چې موږ سره دا کم کرنٹ پروګرامز اون دي کنه نو دا بر سره نه ډیلیټ کیږي دا به موږ په شان دی پرې ده مطلب دې ټایم کې دا څه بیک اپ فایلز دي چې رن دي را سره صحیح شو ها بیا دلته وینډوز پلس آر بٹن پریس کا او دلته مې سمپل او لګو ټیمپ ټی ای ایم پی سمپل نارمل مو لګو ټیمپ عالم دلته مې اوکے کو چې کله اوکے باندې کلیک کړو دا موږ سره نور ټیمپرری فایلز رااله دا سیکنډ میتھډ د موږ سره ها سمپل رالم کنټرول ا مې کو او ډیلیټ بٹن مې دلته کیبورډ نه پریس کړل دا براشي سکیپ باندې اوبه چې کوم فایلز یا ډیلیټ شي چې کوم موږ سره دې ټایم کې رن دي هغه بر سره فاتح شي صحیح شو نو دا موږ سره ختم شو بیا نیکسټ موږ ګورو پدې کې چې کوم د سی پارټیشن دی پدې رائټ کلیک کو او راشو کلیک کو سبا باندې پراپرټیز باندې پراپرټیز باندې نو پدې پراپرټیز کې دلته موږ سره د دې دا وینډو اوپن شي دلته ګورو دلته لیکلي پدې ځای کې ډرایو سی لیکل دي او دلته یو بل کمانډ دی ته لیکل ډیسک کلین اپ سمپل را به شو کلیک وګوسه باندې ډیسک کلین اپ چې کله ډیسک کلین اپ باندې ځ کلیک کوم نو موږ سره چې کم ټمپرری فایلز هغه عموم دلته شو کېږي دا موږ سره سیدي دا موږ سره ان یوزیبل دی را شو په دې با کلیک کو دا کوم چیک سیدا به اون کې دلته براش اوکے باندې به کلیک کې دا فایلونه به هم ډیلیټ کې دلته صحیح شو نو دا فایل نو ما سره شي دا عمره سره ډیلیټ شي او چې کله دا فایل نو ډیلیټ شي موږ سره نو زمونږ چې کوم سی پارټیشن کې ایکسترا فایلز دی هغه عمره سره کلین شي صحیح شو دلته لیکل ټمپرری فایل شو چې ډیفرنٹ ټایپس اف ټمپرری فایلز دی هغه بدلته نه ختم شي ها بیا راځم په دې مې رائټ کلیک کو پراپرټیز ترالو او پراپرټیز کې مې دلته کلیک کو سم باندې ټولز باندې صحیح دا او دلته مې کلیک کو اپټیمایز باندې مو کلیک کو نو دلته نه ودا څه کو اپټیمایز وکړو نو دلته ما سره دې چې کم دغه راغلي ټمپرری فایلز دي هغه بر سره سکیږي اپټیمایز کیږي بس سمپل راشو اپټیمایز باندې کلیک کو دا به موږ سره 100% اوس کمپلیټ شي دا اپټیمایز شو سمپل باندې به کلیک کو دا پارټیشن باندې اپټیمایز کو صحیح دی کنه نو یو دا میتھډ شو بل زموږ د سیستم کې موږ وروړو نو اکثر دا چې سافټویر به انسټال وي چې هغه زموږ د یوز نه وي مطلب دا سافټویر موږ انسټال کړی دی چې هغه زموږ د یوز نه وي نو سمپل راشو هغه سافټویر کتل لپاره چې دا موږ کو ختموته نو دلته سمپل را به شو کلیک وکړو باندې سرچ کې او دلته ما سرچ کو سر کنټرول پینل سبا سرچ کې کنټرول پینل به سرچ کې اوس په دې کنټرول پینل کې زو ګورم دلته براشو دا بل لارج کو او کلیک وکړو پروګرامز کې سم باندې انسټایل ا پروګرام باندې صحیح شو اوس دلته موږ سره هغه پروګرامز دي چې کوم موږ سره انسټال دي هغه سافټویر به تاسو سره شو کېږي چې کوم تاسو سره سیستم کې انسټال وي صحیح شو لکه لایک ما سره دا سافټویر چې زما د یوز نه دي نو هغه زه بیا سیستم کې نه ډاونلوډ کول غواړم مطلب دا چې کوم دي ما سره نو هغه خو صحیح د یوز دي چې کوم د یوز نه دي نو هغه به تاسو کوي ډیلیټ کوي
صحیح ده. نو چې دلته به تاسو ګورئ چې کوم تاسو د یوز سافټویر نه وي هغه به تاسو کې سمپل رائټ په کلیک کې لکه لایک ما سره دلته سره راغلی په دې ځای کې ما سره لایک زم چې دا اډوبي فوټوشاپ دی په دې مې رائټ کلیک کو انسټال باندې به کلیک کې صحیح شو. نو چې دا سافټویر چې هغه تاسو د یوز نه وي نو هغه تاسو دلته نه کولی شي ډیلیټ کولی شي. نو دا موږ سره سمپل داسې میتھډز چې په دې باندې موږ د خپل سیستم پرفارمنس امپروو کولی شو. ټمپرری فایلز چې هغه ختمولی شو. ته بیا دلته څنګه خپل سیستم دی ځنه څنګه ریسټارټ کا چې کله سیستم ریسټارټ کې نو دینه بس چې سا کم د سیستم پرفارمنس دی دا به نور موږ سره خشي. صحیح شو. نو دا موږ سره سمپل څه کمانډز چې د سره زموږ د سیستم دا پرفارمنس کیږي امپروو کیږي. ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ دغه شانتي یو نیکسٹ ټریک کو. والسلام.